کونړ د برېښنا بند جوړولو خبرونو پر پاکستان کې لوی غوغا راپارولې ده. رسنۍ، حکومتي چارواکي، شنونکي ټول په یو غږ اول د دې بند د مخنیوي خبره کوي او وایي که مخنیوی نه کېږي نو هغه دې وکړي. د پاکستان حکومت په چترال کې د اوبو ورته وکړي. دغه نقشه کې زه تاسو ته ښیم دا د کونړ او د افغانستان او د پښتونخوا ترمنځ د ډیورنډ کومه کرښه ده دا هم پکې ښکارېږي. دغه د کونړ سیند ده، د ننګرهار جلال آباد ته په دغه زیړه کرښه کې تاسې ګورئ دا تقریبا 480 کیلومتره اوږدوالی لري د کونړ سیند. بر د کونړ نه کله چې د ډیورنډ له خط نه وړي پورته دې خوا دا د چترال د سیند په نامه یادېږي، له هغه نه بر هم چې ځي دا د مستوج او د ارخون په نامه باندې یادېږي. د هندوکش له غرونو نه د دې سلسله د دې سیند رابېله شوې ده او همداسې ښکته راغلې ده. د چترال نه چې راکښته کېږي په دغه منطقه کې د کونړ ولایت ورداخلیږي او د افغانستان حکومت اوس پلان لري، اوس د طالبانو حکومت دوه لوی بندونه پرې جوړوي، یو د نړۍ په ولسوالۍ کې او یو د اسمارو په ولسوالۍ کې د سورتاق بند. د ساګۍ په بند هم پلان شوی ده. زه فکر کوم د اسداباد نه بره ده. دا د جمهوریت په وخت کې 15 بندونه پر دغه سیند باندې تر د کونړ په منطقه کې د شال، ناړۍ، سورتاق، ساګۍ او اسمارو دل 15 بندونه خو اوس ویل کېږي 2 بندونه لوی بندونه جوړېږي او دواړه به نږدې 1400 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د پخوانیو ارزونو په اساس باندې شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر دغه 2 بندونه هغه لري مصرف لري. د کونړ سیند چې دا لوی سیند ده، د افغانستان له مهمو سیندونو څخه ده. د کابل سیند ته دغه سیمه کې د بېسودو په سیمه کې یو ځای کېږي او دا په کلني ډول باندې 14 میلیارډ متر مکعب اوبه لیږدوي پکې بهیږي او د کال په مختلفو موسمونو کې تغییر کوي. په اوړي کې ډیریږي او دلیل هم دا د یخچالونو په بر د هندوکش په غرونو کې د یخچالونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو کچه ډیریږي، په ژمي کې یو څه کمیږي. خو د کونړ په منطقه کې د کرکیلې دپاره ډېره ځمکه له بده مرغه نشته. دغه بندونه هم که جوړېږي دا د برېښنا د تولید له اړخه دي چې دواړه یې ما ویلې شاوخوا 1400 میګاواټه برېښنا کېدای شي د اوس لپاره تولید کړي. پاکستانیان اوس غوسه دي، هغوی داسې فکر کوي چې د اوبو د افغانستان حکومت بندوي په داسې حال کې چې د اوبو د بندولو دپاره نه دلته دومره ځای شته او نه د افغانستان حکومت سره دومره امکانات شته او نه د اوبو د بندولو وړ دي. دا اوبو ډېرې زیاتې دي. یوازې د تنظیم چاره یې کېدای شي ترسره شي په افغانستان کې دغو بندونو په جوړولو سره او له هغه څخه به افغانستان برېښنا تولیدوي. د څېړنو پر اساس باندې که د افغانستان حکومت وکولی شي پر ټول کونړ کې مختلفو ځایونو کې کانالونه د شته ځمکو دپاره بیلې کړي چې په دې کې د لغمان دغې دښتې ته هم اوبه پکې شاملې دي، نو دا له 3 تر 15% پورې د ټول کونړ د بهیدونکو اوبو اندازه کېدای شي افغانستان را کنټرول کړی شي. 95% یې بیا هم پاکستان ته وربهیږي او د هغه د کنټرول وس او ځمکه یې په افغانستان کې نشته. دا کوم بندونه چې جوړېږي دا د اسداباد نه بر د ساګۍ په منطقې کې دغه منطقې کې ډیزاین شوی ده او دقیق ځای تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه ده ښوولی، خو څېړنو کې د منطقې صرف په نښه شوي دي او وړاندې شوي منطقې همدغه دي چې د پاسې مرورې ولسوالۍ کې ده، بل چې د اسمارو په ولسوالۍ کې ده، د سورتاق بند دلته 2 بندونه ډیزاین شوي وو د جمهوریت په وخت کې. اوس د افغانستان حکومت د طالبان حکومت وایي یو بند به په دې منطقه کې جوړوي او یو د نړۍ په ولسوالۍ کې چې دا د ډیورنډ کرښې ته د چترال منطقې ته نږدې ده. نو دا بندونه چې کومه منطقه کې جوړېږي په دې کې ډېرې ځمکې نه لاندې کوي او ډېر تخریب نه رامنځته کوي. کېدای شي کمه منطقه لاندې چې دا د اسمارو ولسوالي ده، داسې تاسې ګورئ او دا د برېښنا بند کېدای شي په دغو منطقو کې د سورتاق بند چې ده جوړ شي، ځکه دلته د اوبو دپاره د زیرمې سیمه هم چې ده زیاته ده او په دغه منطقه کې د غرونو ترمنځ دا تنګی چې ده ډېر نږدې ده. دا بندونه که جوړېږي عرض به کمي، مثلا کېدای شي 80 متره
تر 100 مترو پورې، خو جګوالی به ډېر زیات وي ځکه د غرونو په منځ کې د بند د کاسې دپاره ډېره سیمه نشته چې اوبه پراخې سي، نو دا بندونه به دیوال به ډېر جګوي. دا د هندوکش له غرونو رابهیږي او پاکستان چې کومه اندېښنه په ډاګه کړې چې د افغانستان حکومت پر دوی اوبه بندوي، دا بې ځایه بلل کېږي د اوس لپاره. دلیل یې هم دا ده چې په کومو غرونو کې چې دا تیریږي دلته د اوبو د کنټرول لپاره ډیر ځای نشته، او که پاکستان اوس خپل حکومت ته چارواکي او تحلیل کوونکي دا وړاندیز کوي چې پاکستان د اوبو د چترال په سیمه کې د بندي کې د افغانستان خواته د بیخي نه پرېږدي او تونلونه دی وهي د سوات درې سره دی یو ځای کې، دا هم د پاکستان لپاره اوس ناممکنه ده. دغه منطقه کې ستاسې ګورئ دا د ډیورنډ پر کرښه باندې د افغانستان منطقې ته د کونړ سیند وراوړي، له دې نه پورته دا د چترال د سیند په نامه یادېږي، په دغه دره کې راځي. د ځمکې د طبیعت په دې منطقه کې داسې ده چې دا له شرق نه، شمال نه او له غرب نه دا ټول غرونه چې دي لوړ همدغه منځ درې ته د اوبه رابهیږي، که په دې غرونو کې دغه واورې چې ویلې کېږي، که دا د افغانستان خوا کې دا خوا د افغانستان، او که دا د پاس د چترال په منطقه کې دا د ټولو غرونو واورې سره ویلې کېږي، همدې د چترال سیند ته راځي، او په دې منطقه د چترال سیند نه بیا په همداسې مستقیم په دې منطقه کې د ارندو په منطقه کې د افغانستان خاورې ته ورداخلیږي. نو که پاکستان که غواړي د چترال له دې منطقې نه دا د سوات درې ته بیل کړي، نو دا تقریبا 100 کیلومتره څه باندې 100 کیلومتره تونل وایي، دا د پاکستان د حکومت دپاره بیخي ناممکنه ده. تاسې دا د غرونو دې نقشې ته ګورئ چې د ټولو غرونو دغه درې داسې طبیعي شکل باندې داسې جوړښت لري چې دا دلته د پاکستان هر څومره لوی بندم جوړ کړي، دا د غرو په سرو باندې د غرو په د درو کې نشي اړولی، دې ته به تونل وایي پاکستان د چترال له دې منطقې نه، او له دې چترال نه چې دوی 100 کیلومتره تونل د سوات درې ته وایي، دا بیخي په ناممکناتو کې ده، او پاکستان د اوس لپاره د دې وس نه لري. دا سیند همداسې رابهیږي په دغه منطقه کې کښته ځي چپ لاس ته د افغانستان خاورې ته، او په هیڅ صورت باندې دا د ګرځېدو وړ نه ده، د پاکستان خواته د تاویدو وړ نه ده، او دا کم د ځمکې د جوړښت چې ده په طبیعي شکل باندې دا د افغانستان خاورې ته را داخلیږي. البته یو ټکی د یادولو وړ ده چې په دغه برنۍ منطقه کې د افغانستان د ارندو په منطقه کې چې کله د افغانستان خاورې ته داخلیږي، دلته د څېړنو پر اساس په فی ثانیه کې د کونړ د سیند د اوبو جریان چې ده څومره اوبه رابهیږي، دا 1000 تر 1.5 متر مکعبه پورې ده. خو کښته دا بیا چې د جلال آباد منطقه کې بیسودو منطقې ته رسیږي، د دې اوبو جریان یا د دې اوبو ظرفیت چې ده دا په فی ثانیه کې تقریبا 2000 تر 3000 متر مکعبه اوبو ته رسیږي. په دې منطقه کې د بیسودو په منطقه کې کومه ارزونه شوې ده، په فی ثانیه کې 3000 متر مکعبه، 1 متر مکعب 1000 لیټر اوبه کېږي، نو په دې منطقه کې بهیږي. او په برنۍ منطقه کې چې کله د افغانستان خاورې ته دا اوبه را داخلیږي، د دې اوبو د جریان کچه سره په دې منطقه کې نړۍ په منطقه کې دا 1000 تر 1.5 ده، یعنی سمې نیمایي اوبو بیا هم د افغانستان د خپلو غرونو څخه را تغذیه کېږي، د کونړ سیند ته راځي، را اضافه کېږي. په هر صورت باندې د پاکستان حکومت ته ډېر تشویش نه ده پکار. دوی چې کوم تبلیغات اوس په رسنیو کې کوي، له بده مرغه د دوی تصور دا ده چې د اوبو ټولې په مطلق ډول د افغانستان حکومت بدلوي او بندوي او نور سیمو ته ور تاویي چې په دلته د دومره ځمکې نشته چې د اوبو تاوسي. ما ویلې چې له 3 تر 15% اوبه کولی شي افغانستان کنټرول کړي، نور د 95% به بیا هم بهیږي پاکستان ته. نو د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار دي چې له بهرنیو پانګوالو او کورنیو پانګوالو سره پر دغه بند باندې، پر دغه سیند باندې د بندونو د جوړولو په برخه کې پانګونې ته مذاکرو ته داخل شي او پانګونې ته یې راجذب کړي، او که افغانستان وکولی شي په راتلونکو 10 کلونو کې دغه بندونه جوړ کړي، نو شاوخوا 1400 میګاواټه برېښنا به ترلاسه کړي، او تر 20,000 هکتاره ځمکې پورې کېدی شي په مختلفو سیمو کې د کونړ او د لغمان او د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ او بیسود ولسوالۍ، په دې کې د کونړ د سیند
له اوبو څخه استفاده وکړي. د کونړ سیند چې ده د کابل د سیند هغه مهمه برخه ده. د کابل سیند او د کونړ سیند سره یوځای کیږي. دا تقریبا پاکستان ته د پاکستان د اوبو 11% کې دا د افغانستان د همدغه کابل له سیند څخه وربهیږي. افغانستان کولی شي د کابل د سیند د اوبو د بندښت لپاره ډېر زیات چانسونه لري. په لغمان کې هم کولی شي ډېر زیاتې اوبه ترې راایسارې کړي، او دارنګه د پنجشیر او له سالنګ نه یا د پاس د هندوکش له غرونو، د بابا له غرونو نه، همدارنګه د کابل د لوګر په دغو منطقو کې کته بیا سروبي کې په دې منطقو کې که بندونه جوړوي نو کولی شي د افغانستان حکومت د کابل د سیند دغه اړخ د اوبو جریان په پاکستان باندې ورکم کړي. د جمهوریت په وخت کې موږ په خبرونو کې اورېدل چې 12 بندونه په مختلفو سیمو کې د کابل پر سیند باندې پلان شوي وو چې په هغو کې اوس پر څو بندونو باندې بیا تازه خبرې روانې چې د شاتوت بند د کابل په غرب کې، او دارنګه د شکر د شاواروس بند د پنجشیر په سیند کې د پر سیند باندې بنده د ګلبهار بنده، او دارنګه د سالنګ او د پنجشیر دا سیندونه سره یوځای کیږي. د کوه صافي په منطقه کې تاګه او نجراب دلته د یو لوی بند جوړولو پلان د افغانستان حکومت لري. نو که دغه بندونه جوړ کړي بیا کته سروبي ته د سروبي 1 د سروبي 2 او دارنګه د نغلو بند د نغلو دویم بند چې دا کوم پلان د افغانستان د حکومت نو د کابل د سیند د اوبو جریان د افغانستان حکومت تر ډیر کنټرولولی شي. د لغمان په منطقې کې هم د ننګرهار په منطقې کې هم د پراخې ځمکې ستاسې کانالونه که ورته ووایي او یو څه مصرف پرې وکړي د دغو ډاګونو د خړوبولو دپاره دا اوبو ایساریږي. خو د لغمان د سیند اوبو هم په ځینو منطقو کې د ایسارېدو وړ دي یا د استفادې وړ دي، خو د کونړ د سیند اوبو چې دي دا ډېرې د استفادې وړ نه دي. او په دې برخه کې د پاکستان د حکومت تشویش هم چې دا بې ځایه ده. یوازې افغانستان کولی شي له دې څخه د برېښنا د تولید په برخه کې کافي استفاده وکړي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې عمر زاخیلوال د افغانستان سفیر په پاکستان کې هغې یوه طرحه اعلان کړی و په هغه وخت کې یا جزئیات یې خپاره کړي وو چې پاکستان سره په ګډه د کونړ پر سیند باندې د برېښنا د بندونو د جوړولو په اړه باندې خبرې شوې وې، خو فکر کوم هغه نتیجې ته سره ونه رسېدل، یا به پاکستان زړه نه یې ښه کړی یا د افغانستان لپاره هم مناسبه نه یې بلل شوې. اوس د افغانستان حکومت کولی شي په دې کې د هندوستان پانګه راجلب کړي. چین په دې کې لیواله و، خو چینایان فکر کوم د پاکستان سره د ستراتیژیکو روابطو د شتون له اړخه کیدای شي چینایان زړه ښه نه کړي، او هندیان په دې برخه کې کیدای شي پانګونې ته لیواله وي. خو هند او د پاکستان تربګنۍ ته په کتو سره کیدای شي دغه مسله کې د افغانستان روابط خراب شي. نو تر ټولو ښه انتخاب د افغانستان خپل کورني پانګوال دي که وکولی شي د اسمارو د سورتاق او دارنګه د ناړۍ په ولسوالۍ کې او د ساګۍ بند د جوړولو چارې پیل کړي. اوس د طالبانو حکومت مصمم ده او دا په یو خورا مهم او حساس وخت کې د دې پلان اعلان شوی د پاکستان سره روابط کړکېچن دي او تقریبا د روسي جګړې او د دوحې خبرو د افغانستان او پاکستان د کابل اسلام آباد اړیکې یو نوي پړاو ته داخل کړي دي. په دې هیله چې افغانستان د دې وړتیا او توانایي پیدا کړي تر څو د کونړ پر سیند باندې د برېښنا کم بندونه چې پلان شوي دي دا ترسره کړي، او په دې هیله باندې چې افغانستان له خپلو خدای ورکړو اوبو څخه کافي استفاده وکړي. افغانستان په کلني ډول باندې 15 میلیارډ متره مکعبه اوبه لري چې اکثره د هندوکش د غرونو څخه سرچینه اخلي، او 25 میلیارډ متر مکعب د ځمکې لاندې بلل کیږي، او 50 میلیارډ متر مکعب د افغانستان اوبه چې دي دا د ځمکې د سر اوبه دي. او په دې کې چې د افغانستان له 10% څخه تر 20% پورې استفاده کوي، نورې ټولې اوبه چې دي دا بهر بهیږي، که دا د هلمند سیند ده او که دا د هلمند حوزه ده او که دا د کابل حوزه ده او دا که د آمو حوزه ده د افغانستان د 4 مهمې حوزې، که دا د هاري رود حوزې دي. دغه 4 حوزو کې د افغانستان د آمو حوزې کې موس قوشتېپې د کانال په وسیله باندې به د افغانستان یو څو اوبه راایسارېږي، او د هاري رود باندې د سلما بند جوړ شوی ده، او دلته کته د کمال خان او د دلارام او د پاشدان بندونه د پاشدان خو په هاري رود جوړ شوی دی، کمال خان او د کجکي د نوې بند چې جوړیږي دا که یو څه جوړ شي د افغانستان د خپلو اوبو د کنټرول د راایسارولو وړتیا له 20% تر 40% ته رسیږي. بیا هم د افغانستان د اوبو لویه برخه
بهر ته بهیږي. په دې هیله باندې چې افغانستان یو ورځ زموږ په ژوند کې وکولی شي د خپلې اوبه په خپله مصرف کې، او دا د افغانستان دپاره له طلا څخه هم ډېر ارزښت لري. راتلونکي جګړې او راتلونکي ډیپلوماسۍ ټولې د اوبو پر سر باندې بلل کېږي، او افغانستان په دې برخه کې ښه چانس لري. په بهرنۍ منطقه کې پروت ده او له هېڅ هېواد نه تقریبا اوبه نه ورته راځي، خپله د افغانستان څخه نورو هېوادونو ته بهیږي. یعنې افغانستان په دې کې برلاس لري او په ډیپلوماسي کې ښه استفاده ځینې کولی شي، که هغه پاکستان ته دي، که د منځنۍ اسیا هېوادونو ته دي، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، ایران ته، او که پاکستان ته دي. درنښت او مننه.